السلام علیکم ملګرو. د کرکټ په تاریخ کې هغه ریکارډونه چې جوړ شوي هغه د نه ماتېدو ریکارډونه وو چې کوم ویل چې خلکو به ویل چې دا نه ماتېږي. شپږیز نیول کېږي، 30 نیمه سریز نیول کېږي، 30 سریز نیول کېږي، په ټي 20 کې 300 نه بره سکور نه کېږي. هغه ټول ریکارډونه نن نیپال مات کړل. ټول ریکارډونه نیپال په خپل نوم باندې کړل د منګولا خلاف د ایشینز گیم په دغه اولنۍ لوبه کې. لو په داسې تاریخونه جوړ کړي چې دغه تاریخونه ذهن نه مني چې مات بشي، کلونه به پکې ولګېږي، خو دغه تاریخ به مات نشي او یا به ډېر زیات وخت واخلي چې دغه تاریخونه به مات شي. سکور کارت شروع کوم. نیپال ټیم 314 سکور هدف ورکو. منګولا ټیم ته کوشل پکې یو 19 سکور وکړل، 50 باندې روهیت پکې یو شپېته وکړو، ډیپندر سنگ پکې بیا په 10 باندې 52 سکور کړی دي، 9 باندې هغه نیمه سریزه پوره کړې ده چې دا هم یو ریکارډ جوړ کو. او کوشل پکې په 14 باندې سریزه پوره کړې ده، سنچري والده چې دا هم پکې دا ریکارډ جوړ کو. او د یوراج سنگ چې کوم شپږیز ریکارډ په ټي 20 کې هغه هم مات شو. ډیپندر سنگ په باندې شپږیز ولي او 300 نه بره سکور هدف چې کوم یعنی 300 پلس سکور چې کوم هغه هم په ټي 20 کې نیپال ټیم وکړل، مات شو. د تیز نیمه سریزه چې کوم هغه هم مات شو، په نه باندې ول شو. تیز سریزه چې کوم په 14 باندې کوشل دغه هم مات شو. شپږ چکو ریکارډ چې کوم هغه هم مات شو. تقریبا ډیر زیات ریکارډونه په دغه میچ کې جوړ شو. په دغه ولني ایشینز گیمز کې دنیا ته دا اوغدل چیرې منګ ټیم کې داس لایښت نیپال ټیم یقینا چې ښه ټیم دی او ډېر په زړه پورې ټیم دی، په زړه پورې لوبه کوي. ځکه خو ایشیا کپ ته راوتې او ایشیا کپ کې هغې لوبه وکړله. ایشیا کپ کې خیر هغه د غټو ټیمونو سره ولوبېدو، ټیم ډېره ښه لوبه کوي. او په دغه په کمزورو ټیمونو کې چې نیپال ټیم دی نو هغه ډېر بهترین ټیم دی. نن سبا منګولا ټیم په 140 سکور باندې ټول ټیم اوټ شو. په 13 اورونو کې 10 لوبغاړي وسوېدل، نو ډېر غټ ریکارډونه پکې جوړ شو. په 203 بیا سکور باندې نیپال ټیم دغه میچ وګټو. دا بل هم یو ریکارډ شو. تقریبا 4-5 ریکارډونه پکې جوړ شو. د دې نه مخکې په 250 سکور باندې میچ ګټل شوی، خو دا نیپال ټیم بل ریکارډ جوړ کړ. منګولا ټیم ته شکست ورکړو، ماتې یې ورکړله. نو دغه د نیپال او د منګولا د اولني ایشینز گیمز دغه میچ سکور کارت تاسو سره شریک کړو چې د ریکارډونو بارانونه پکې جوړ شوي. او بل دا چې افغانستان کرکټ ټیم چاینا ته رسېدلی دی او چاینا کې هلته خپل پریکټس جاري ساتي. په سکرین باندې تاسو ته دغه تصویران ښکاري، خپل پریکټس هغلته جاري ساتي. د درېیم تاریخ نه څلورم تاریخ نه به بیا هلته نور ښه میچونه شروع کېږي، خو تر هغې پورې دغه د کمزورو ټیمونو میچونه لا فلحال شروع دي. که تاسو هم د نیپال په دغه ریکارډونو باندې خوشحاله شوي یاستئ او دغه ریکارډونو ماتولو باندې، دغه ریکارډونو جوړولو باندې خوشحاله شوي وئ چې نیپال ټیم ډېر یو ښه ریکارډونه جوړ کړل، نو دغه ویډیو سره لایک هم کوئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې نیپال ټیم د دنیا غټ ریکارډونه جوړ هم کړل او مات هم کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.